آغا راہب ورتوئی لاس دا قاپوگا مبارک باندے کے خودو لاس مبارک نہیں انیولو او مخاطب شو قریشو تا اے قریشو ددی ولی سوگ دے ددے سردار سوگ دے ددے مشر سوگ دے دی دچا سر راغلے دے ٹول قریشو ابو طالب سیب تا اولی دلدا علی سیب لارتا ورتوی دا اغا مشر دے چی دا معشوم ور سر دے ورتوی افسوس پتاسو باندے دا پیجنی کنا دا ددیز دراتلو قابل ندے دا مولی راوستے کرمیان خبر شو دا بدر نقتل کی دا دلتا مراولی دا محفوظ اساتیں سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام توی اے بچڑیا تا روٹے کوما تالا سکوما روٹی درت کوما لیکن آغا روٹی محبوب دا برکتا ٹولو قریشو مشرانو تے اکڑا چکل راغے قریشو مشران ورتوئی دا تسپی جنی دا جواب ٹولہ کوئی دا سپی جنی دا سوگ دے آغا راہب دا تورات و دا انجیل عالم ورتوئی اے دا قریشو مشرانو کلا چتا سے پدے غنڈے را اخت لئی ما پسترگو لی دل چکانی مرا روان دی ونی پسجد باندی پریوتی دی ورطان اے عزیزانو دا راہب عالم وی ما اغس اوری دل چتا سے نو رئی ما اغس لی دل چتا سو نکتل او زپویم پدے باندے د تورات مسئلہ دا زپوی ما پدی چی دا د انجیل مسئلہ دا نکی سجدہ نوی صلاة و سلام بوٹی اوکانی مگر د وخت په نبی باندې وای ار یوونی اوکانی آواز کولو پتا دی درود و سلام وی پتا دی درود دولس کال عمر دے داد نبی علیہ السلام دا نبوت نوڑان دی معجزی دی دا اغسدی چی حراسات ورتوئی پیغمبر علیہ السلام دے لاڑو کورتا اور اٹھائی روڑا ٹولو قریش تے درستخان برابر کو تاسی چکلے و مشر راغواڑی نو آگی تا سالا لوئی گڑا لالا ہوئی چیلے لالا ہوئی خیستا تو عام ورتکوئی نو آگا دا ٹول گڑ خوری سا نخو آگا لگا اخری نور ملمانا ورسارا ٹول لگیوی و ٹولی ورسارا خوری دا عزت تے دا او دا گورے خلاف سنت عمل نہ دے زمان دا بازی خلق دے اللہ پاک رحمو کی اگوی دا سے عجیبہ عادتو نہیں دا سوچ غلط تے کوئی دا ہر ملمہ اکرام کوئی زمان محبوب مبارک دا ملمہ اکرام کرے منگ دا ملمہ نا اکرام غوڑو یو زیتا لارم بیان تا نو چے لارم زمان دا دے ٹولو رونو لگ جدا عادت تے نو آگی سپنگی رو مولانا سے باقا اوپر آواز ماتے اوبا چولی مول بابا زبیتا تا چم تو زمان مشر عالمی وی دا زمان دیر لوی ارمان دے مال زمان ارمان دا دے چے تا توا چم لیکن مسئلہ دادا چه دلتا مونگ تا رازی ملماننو مونگ تا پکار دے چه مونگ اکرامو کو زکر دا محبوب حدیث تے مشکات شریف راوڑے او عزیزانو ٹولی تا زکر اوروم زمان محبوب چه دنیا نتلو دا لگا ٹکڑا در تا بیانوم چه لگ پوشی ورباندے زمان دا پختانو دیر روایات دا دا سنت خلاف ندی دا دا سنت موافق دی زمان دا پختانو دیر روایات دا دا سنت دی وجنه پختنو وفد چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لتلو نو چې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ول زمون اسلام موږ له دا دعوت راکې او دا خودنه راته کوي چې د ملما اکرام کو پختنو ورته ویل یا رسول الله زمون خدا فطرت ته چې د ملمنو قدر کو سبحان الله سمره خوندو او بل دا چې په وعده باندې وفا وی اے دا الله حبیبا
من وعده خلافی نه کو. او بیا وای اے دا الله حبیبا صلی الله علیه و آله وسلم مونږه ته دین حکم کوي چې حیا والا زندگی اختیار کړي. سوالا هغه ورته وی زمونږ زنانه ډیر په حیا ګرځي. حضور پاک علیه السلام ورته دعا کړې ده، وګړه دعا ورته کړې ده دی وفد ته. نو بعض علما ولیکل چې دا وفد د پښتنو وفد. نو زمونږ دا پښتانه چې وران شو دا د بنی اسرائیل اولاد دي. الګ ته به مونږ د بنی اسرائیل اولاد نه یو، مونږ د یعقوب علیه السلام بچیو ان شاء الله. باغی فخر کو خو کته دا اسرائیل خدا صدیان نو مونږ دا نه یو ګورې ښا. مونږ پښتانه وفادار د سنت یو. مونږ به د چا احسان نه هېرو. محبوب مبارک به د چا احسان. نو اخیری خبره دا وا کله چې جبرائیل علیه السلام راغی نو حضور پاک علیه السلام ته وی اے دا الله حبیبا الله رب العالمین تا ته اختیار درکړي دنیا ژوند غوړه کې که الله وی ما ته راضي. وګوره اے دا الله حبیبا الله مشتاق دې ستا، الله انتظار کوي تعالی را ما یلیق بشانه. ستا خپل خو خدا محبوبی ز خپل رب انتخابوم چې ز الله تعالی شم. نو صحابه راجم کړل. زما مقصد د دې خبر نه دی. صحابه سکړل صحابه کرام ته اے صحابه کرام تاسو تما زمن بعد کتاب الله پر خودلې دي، سنت می در تخپل پر خودلې دي. د کتاب الله نه اعراض مکوئ، زما د سنت نه اعراض مکوئ. او چې کله تاسو ته وفد ناراضي داغي اکرام کوي، اغوی ته د روټي او د طعام تنظیم کوي. زکه چې دا زما خوخه ده چې ملمت تاسو نه خپا نشي. نو یاد ساتئ دا سنت عمل دی چې د ملمه بسکو، د ملمه به عزت کو، د ملمه به اکرام کو، ملمه ته به غاړه ورکو، ملمه به د ځان نه خپا کو. او بل عزیزانو محبوب مبارک ورته ویلي زمانه بعد اسنه چې تاسو په نور شکی خو زګوره امت په تاسو نه یریګم چې تاسو به مشرکان شي. ووري دي حدیث الفاظ دادي تاسو به شرک ونه کوي خو یریګم په دې باندې چې د مال په محبت کې به تاسو دننه شي زبم درنه هیر شم. دا د هیر الفاظ دلته نشته. معنا دا ده که تاسو دنیا په محبت کې لاړئ به تاسو د یو بل قتلونم کوي، تاسو به یو بل قتلوي. او ماغه وخراغه نن مسلمان اوس پیسې څه شي دی؟ هیڅ شی نه دی. دا دولت د دنیا نن دی او سبا نه دی. الله دې مونږ او تاسو د ژوند په ټولو مراحلو کې. نو غرض مې د حدیث پاک نه داو چې د ملمنو اکرام پکار دی. دا سنت عمل د نبی علیہ السلام اخیری وصیت دی. ملمه کې سو صفات دي. ملمه کې یو صفت دا ده چې دې سره الله رب العالمین داغه په زړه کې انقلاب د ایمان راولي. نو چې تا نه ښه عادتونه یاد کی کنه، ته عالم ته امام ته د نبی علیہ السلام وارث، نو د ملمه اکرام وکاو ان شاء الله. په ملمه باندې با خرچه عبادت غنو. او دویم دا محبوب مبارک فرمایل په خپل مینس کې ضرور ولای ژوند به تیروي، یو بل تبزړ کې کینی او بغض او حسد نه ساتي. ځکه حسد هغه بدرنګ بیماری ده چې دا د انسان اعمال داسې سيزي لکه وچ خشاک ته چتلې ورته کې ورسه ختم. نو حسد او کینا ځکه ما یو خبره کړم وا یو ځل فرعون سره شیطان مکالمه وکړه. فرعون ورته ویلی وای دا یو واقعا ذکر کړي په حدیث کې مانه دلیدلې خا تاریخ دا بازي واقعات د کتابونو ذکر کوي خو اسنه چې ګوره حدیث نه دی ښا به ګناهګار شم. وای شیطان ور سره مکالمه او خبرې کولې. فرعون ته وای فرعون وایم وای څنګه چل دی؟ بس ښه چل دی. ګوره خدای رزق هم درکړلو، باچایم درکړه، ارس یې درکو، تا به ول زه خدای ما. هغه ورته ویل بیړه دې غر کشه، تا ته خو الله په ژوند جنت درکو. اتیا شپږ سوه کاله د فرشتو سره یو ځای مجلس تیر کو. بیړه دې غر کشه ته ولې راغلی؟ دا ولې د الله نه انحراف وکړو؟ نو فرعون ته وایي چې فرعون استاو زمانه بګنې بل څوک بدرنګ په دې ځمکه باندې د الله په دشمنانو کې.
فرعون ورته وی رزه خو بل نه ګورم چې د خدای بدترین انساني پس مکه هغه بزایما او بدترین مخلوق چې هغه بتای هغه ورته وی فرعون زما واستانه او بل بدترین انسان مشتا هغه ول هغه بسوږي وی هغه حسد کوون کې دی چې کینه ساتي حسد کوي ورونو حسد ډیر خرابه بیماری ده حسد مکوي کینه مکوي الله موږ د دنیا کې اوسوره ز ملمانی صبح بس دا زمونږ د پلار جایگیر نه دی دا زمکه باندې بلا خلق لاړ زمونږ نه وړاندې سلسله روانه ده موږ به مزو اوسوره ز دلته په دې ور خو الله مو دا صحیح ترجمانی د دین صحیح وګرځي ما آیات کریمه ویلو یا ایها الذین آمنوا خپل غرض موضوع ترالم داخل شي اے مومنانو اسلام کی کامل داخلی دلو سرا اللہ رب العالمین ماتا مطالب کی اے زما بندہ وخت مانز دے مانز تراشا اللہ فرمائی فسعوا الى ذکر اللہ اللہ رب العالمین موتا توئی میشت روجے راغلا روجعو نسا موتا بورتحیلی بانی نجوڑو موتا تا اللہ حکم کی زکاة ورکا موتا بحیلی بانی نجوڑو موتا تا اللہ رب العالمین ویسل رحمی کوا موتا بحسدو کی ننکو موتا تا اللہ رب العالمین فرمائی د مظلومانو تعاون کوي منگو تاسب د مظلومانو تعاون کو اللہ رب العالمین فرمائی فساد مکوي منگ با فساد نکو اصلاح براولو اللہ رب العالمین منگو تاسب فرمائی د یو بل سره د رونو په شانتی جون تیروي منگ با د یو بل سره دشمنی نه پالو اللہ رب العالمین مونږ ته فرمائی اے زما بندگانو ما یادوي ډېر ډېر اذکر اللہ ذکرا کثیرا ربوی ما مہروا قیاما وقعودا اللہ وی کولاڑی ما یادوا وقعودا او کناست ما یادوا کپروت ما یادوا ار وقت اللہ وی ما یادوا اللہ زما ډیر بے غیرتی ذات تے حدیث پرون ترمذی شریف کے راغے اے غیرت مندو رے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں فرمائی لی خبر رانا بل طرف تلاڑا خوزا خیر دے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہوئی زد علی سیب سروما اسور تراغے علی سیب خپا پر اکاب کے خدا اسبان دے سور شلو علی صاحب چی سورے دوویل بسم اللہ کلا چی پا اسبان دے برابر شو علی صاحب ویلی سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین بے افرمائل الحمدللہ سبحان اللہ سلاسن درے کرتے بے اویل الحمدللہ سلاسن درے کرتے بے اویل اللہ اکبر درے کرتے بیا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں اخاندل سشو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خنداتا صحابی کرام دا صحابیو ازر عالم یا ابا ترابا پا اسبان دے کے ناستے ولید اخاندل ورتوی ما اغا عمل اکڑلو کم عمل چی ما اکو دغا سے عمل جناب رسول اللہ کڑیو نبی علیہ السلام وزری پا اسور شو او دا الفاظ اول او بے و خاندل من ما تپوسکو علی سیبوی ما تپوسکو اللہ اے دا اللہ حبیبا سشی در تخندارا وستا وی ما دا محبوب مبارک دا جام نے مبارک غاخ لیدلے پرون باب تیر شدہ حدیث ترمیزی شریف کی ما دا علی رضی اللہ عنہ مبارک وی ما دا حضوری پاک علیہ السلام دخلے مبارک دنن غاخ کل لیدلے نو پخندا کی پدے ورزبان دے میں اولی دلو زما خبر بانے خو پوئی گی گنا ملنگ سڑے مگورے بیا سے پتہ لگی مانا زڑو سر وورے خبرے بیا ایس پتہ لگی نا دا سبا نند مینی سودا اوکی دا سبا پتہ لگی نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما عرض کو سمے اکڑا
پختنا نا عرض میں اوکو اللہ من کے ادب راولے اللہ من با ادب اگرزے واللہ العظیم چیچا کے ادب ہوئی من ورطا غیبان دعا غوارو بے ادب انسان اللہ تا خوخ ندے اللہ رب العالمین تا با ادب انسان خوخ دے با ادب انسان علی رضی اللہ تعالی عنہ ما عرض کو مورو پلار میں در نصدق شا ولید اخاندل ورتوی اے علی یاد حسنینو پلارا زکم اخاندل زما رب العالمین تا چکلخ پل بندو سوال کی رب اغفر لی ذنوبی ویسا زما آدم علیہ السلام پا عرفات کی قدم دی زما آدم علیہ السلام بابا میں سوئی ربنا ظلمنا انفسنا زما بابا مبارک میں ہوئی یا اللہ منگ ظلم کڑے پسان باندے جنت پاتے شو منگا لگا سک کڑے دا دنیا تا دیرا وستو ظلم مو پزان کڑے دے پا نفس مو کڑے دے یا رب العالمین کتمنگ تا بخنا اونکی کتمنگ تا بخنا نشتا بلد بخنے والا سوک زما رب وی علی شیر خدا ہوئی سرداری کونینو فرمائل چھ رب زما ہوئی چھ کل زما بند شروع شد ذکر نباد دا عبادت نباد یرونو چھ کل یو بل سر لاس ملاووے سملاووے لاس ملاووے دا مصافحہ عبادت معانقہ عبادت معانقہ عبادت غاڑا ورکول یو بل نہ جدا کے گئے سلام دعا دا سلام سشے دے دعا دا پختو کی درتویم یا اللہ ما اباخا یا اللہ ما پختو کو درسی کنا ورنہ لگ آسان الفاظ دی رب اغفر لی ذنوبی رب اغفر لی یا اللہ بخنو کی زما دو گناہنو یا اللہ زمان دو گناہنو وی رب العالمین ما یلیقو بشانہی پرشتو تا فرمائی اے پرشتو او گوری زما بندتا دیما توی چی اللہ منگ اوبخا زمان گناہو معاف کا نو زما دا دی بندہ پدی دعا اللہ وی زپویما او زما دا بندم پدی پویگی چی دا اللہ نما سوا بل سک دا بخنے والا بل سک دا بخنے والا ما سوا اللہ وی زمانا نو اللہ وی زدا خپل بند او بخما زدا خپل بند سکما اے نو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وی داغے نباد با ما دا دعا دیر کولا علی شیر خدا میں چھ کل سہر منزل را روان دے کل پنے زبان دے اولگے دو حسن ابن علی میں ورترا ارسے دو پلار نے لاسونا چاپیر کرل خلق چاپیر دی علی شیر خدا کو حکمران وقت دے امیر المؤمنین دے نہ داوی چی بچیا تو وزیر اعظم شاہ نہ داوی چی بچیا تو زمانہ خلیفہ وقت زما علی شیر خدا میں سوئی اے عزیزان و رئی رب اغفر لی ذنوبی زما علی دا کلمہ وے یوزر حسن ابن خطبہ باندے منبر باندے خطبہ کی لگے دے علی شیر خدا رایات شو حسن ابن علی پجڑا شو سترگن اخ کے روانی دی یو الفاظ رب اغفر لی ذنوبی صحابہ کرام حیران دی حسن ابن علی تم صحابہ رالل تابعین ورترالل ورتوی اے دا آقا مبارک نوسیا ولی تمر اگد دعا سر خطا کل جلل ندی بل لفظ نروڑے رب اغفر لی ذنوبی امداوے بل لفظ نروڑے ورتوی مامی پلار لی دلے پدی کلمات باندے زما پلار مبارک پا آخری کلمات داو ما پلار تغو ورنیز دیکھو زما دا پلار شنڈی خوزے دلے مامی پلار تغو کیویل بابا جانا اے زما گران پلارا
تو خو امداوے رب اغفر لی ذنوبی ما توی اے بچڑیا سوال دی دا سے ٹیم کیوں کو زکا قبر کی مرا پاسے گما او مات پرشتی راشی زبا قبر کی دا کلمات اے ما رب اغفر لی ذنوبی زبدا کلمات اے امت محمدیہ نن موتا نہ دعا ہیردا ند مانز پس دعا اشتا نہ سیبد ذکر پس دعا اشتا نہ تلاوت پس دعا اشتا نہ صدقی پس دعا اشتا زما علی شیر خدا با چچا سر ملو شو سب ویل رب اغفر لی ذنوبی رازم خپل